د یوه هیواد د حکومت ټول غړي که چېرته تر ټولو ښه حافظان د قرآن کریم وي، تر ټولو ښه دینداره وي او ښه مؤمنان وي، خو د دوی په نظام او حکومت کې عدالت پلی نه شي، بقا نه کوي دغسې حکومتولي او دغسې نظام. نو ځکه خو ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي الدولة الظالمه مع الاسلام تفنى والدولة الكافره مع العدل تبقى. اسلامی نظام د مسلمانانو هیواد چې څومره هم اسلامی نظام پکې وي، څومره هم دینداره نظام وي، خو بیا په هغې کې عدالت نه وي، ظلم پکې کیږي، بقا نه لري، دوام نه کوي. که چېرته یو کافر ملک وي خو عدالت پکې پلی کیږي، داسې ملکونه یا داسې نظامونه که کافر هم وي دوام کوي. څومره درنه خبره ده. ځکه الله تعالی عادل ذات دی او عدل خوښوي. ظالم ته مهلت ورکوي خو غافل ترې نه دی. د اسلامی نظام د بنسټ او د بقا لپاره تهداب عدالت دی. عدالت دې ته هم ویل کېږي چې ته د خلکو لپاره ښه کاروبار پیدا کړې، د خلکو د روزمره ژوند یا نورې هغه اقتصادي مشکلات حل کړي، هر سړي ته خپل حق ورکړي، اهل کار ته کار وسپاري او همداسې د ظلم او د خپل سړیو مخنیوی وکړي. موږ ډیر مثالونه وینو سره له دې چې ملکونه اسلامي وي خو بیا هم نظام بقا نه کوي، ځکه ظلم پکې وي. هر هغه نظامونه که کافر هم وي چې د ظلم مخنیوی کوي بقا لري. د یو اسلامي نظام لپاره تر ټولو مهم شرایط هغه دا دي چې چارواکي حفیظ علیم وي او کشران یا هغه د نور عام د حکومت غړي باید قوي امین وي. ځکه خو یوسف علیه السلام د مصر واکمن ته ویل چې قال جعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم، ما دغه مصر په خزانو باندې واکمن کړه، زه ښه ساتونکی او په کار پوه یم. کار اهل کار ته سپارل عدالت دی.